بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی سرپل پوهنتون کې د شاوخوا 40 میلیون افغانیو په ارزښت د یو شمېر سترو پروژو د چارو پیل په افغانستان کې د شری واکسین دویم پړاو د بریالیتوب پای او انقره کې د اردوغان او زلنسکي لیدنه بله مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د لړم 29مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په سرپل پوهنتون کې د شاوخوا 40 میلیون افغانیو په ارزښت د یو شمېر سترو پروژو چارې پیل او څه نورې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د یاد پوهنتون د سیلبور کانال د جیولوژي او کانونو پوهنځیو د نیمهکاره پروژو چارې پیل او د پارکینګ او سړکونو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه راز د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم یاد پوهنتونونو کې یوې سترې غونډې ته په وینا کې د علم پر ارزښت ټینګار کړی او ویلي دي چې د دنیا او آخرت کامیابي د نیکمرغۍ په علم او تحصیل پورې تړلې ده. ښاغلی ندیم له زده کړیالانو څخه غوښتي چې خپل وخت ته ارزښت ورکړي او لا ډېر هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو اړوند بنسټونو په مرسته په افغانستان کې د شری واکسین دویم پړاو په بریالیتوب پای ته ورسېد. د یونیسف په وینا په دې پړاو کې چې 10 ورځې دوام وکړ د هیواد په 18 ولایتونو کې 8,355,000 او 440 ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو د شری واکسین ترلاسه کړ. یونیسف زیاته کړې چې د افغانستان په کچه د شری واکسین د عمومي کمپاین د دواړو پړاوونو له بشپړېدو سره له 14.6 میلیونو څخه ډېر ماشومان واکسین شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې روانه اونۍ 565 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. د دې وزارت په وینا د یاد شمېر کسانو له ډلې 513 تنه د پاکستان او 48 نور د عراق له زندانونو آزاد شوي دي. یادو کسانو له 2 تر 9 میاشتو د بند موده د پاکستان او عراق په زندانونو کې تېره کړې ده. او روسي خبر ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره ورځ په انقره ښار کې لیدنه کړې ده. د ترکي رسنیو د راپور له مخې ښاغلي اردوغان له زلنسکي سره د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال اعلان کړی چې ترکیه چمتو ده له روسیې سره د هر هغه وړاندیز په اړه خبرې وکړي چې د اوربند د چټکتیا او د تلپاتې سولې د رامنځته کېدو لپاره لاره هواره کړې. ورته مهال زلنسکي ویلي چې اوکراین هیله لري چې د روان میلادي کال تر پایه له روسیې سره د جنګي اسیرانو تبادله بیرته پیل شي. قدرمندونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.